څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. د تېرې 450مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې لیندین او فریدریک د شارپ د کور د تحقیقاتو څخه راوګرځېدل. مخابره یې د سوکانم پر میز کېښوده. رامین ورته وویل چې بل څه مو پیدا نه کړل. لیندین جیب ته لاس کړ او یو پاسپورټ یې رامین ته ورکړ. له هغه وروسته یو ځل بیا شارپ راوغوښته او په همدې تړاو یې ورڅخه ګروېږنې پیل کړي چې تا هانګ ته یو وخت سفر کړی و. ځکه له پاسپورټ یې معلومېدل چې هغه په یوه ورځ کې هانګ ته تللی و او بیرته له هانګ راګرځېدلی و. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. رامین وایي شارپ خپله ښکاره ارامي ساتلې وه لکه ډېر چې پر ځان ډاډمن وي. زما خبرو یو کوچنی بدلون هم پکې رانه واست. لاس مې د سوکانم پر میز د پراته پاسپورټ خوا ته لاړ. ځکه لیدل مې چې وخت یې رارسېدلی او نور باید دا پاڼه د شارپ مخې ته له ځمکې ووهم. په هماغه شیبه کې شارپ مخاطب کړم او ویې ویل دا پاڼې نورې هم شته که خلاصوی شي. رښتیا تاسې دا خیال کوئ چې نه یو ماشوم سره مخامخ یاست او په دې تشو خبرو به یې تیر باسئ. هانګ د مامور ګزارش له یو بل نفر سره زما کس لنډه دا هر څه چې دي له وسه پوره مې ودې کړل خو له بده مرغه هېڅ یوې نښه ونه وي شته. پرېږدئ چې خپله وروستۍ خبره مې وکړم. زه له څه نه یم خبر. لیندنې له کوره راوړې دستګاه ور وښوده او ویې ویل دا پېژنې ستا له کوره مو راوړي. شارپ سپک غوندې وموسکل او ویې ویل زه هم پوهیږم د کاپا له ملګرتیا مې هم انکار نه دی کړی او ان ومې ویل چې هر څه هغوی را باندې وکړ او اوس مې له ټولو نفرت کېږي. د پاسپورټ ورته یې ښودو وړاندې مې ځینې وپوښتل نو ته هانګ ته نه وې تللی؟ هغه ځواب راکړ نه وم تللی. بله خبره نه لرئ؟ معناداره مسکا مې وکړه او ومې ویل ولې نه ښاغلی شارپه یوه بله داسې پوښتنه پاتې ده چې زما په فکر ځواب به یې راکړی شي. وروسته مې پاسپورټ له میزه واخیست. سترګو ته مې ورته ونیوه او ومې ویل د دې په اړه بیا څه وایې؟ د پاسپورټ په لیدو د شارپ د څېرې رنګ واوښت. ساختګي ارامي له لاسه ورکړه. پر مخ یې د نارامۍ نښې راڅرګندې شوې او ګنګوړه یې وویل هو دا زما پاسپورټ دی. سوکانم په غوسه وویل احمقه که دې د دې فکر هم کړی وای داسې بې عقلي خبرې دې نه کولې. ځواب راکړه په هانګ کې دې څه کول؟ شارپ چوپ شو. بې له ځنډه یې یوه ټینګه څپېړه پر مخ وواهه او ومې ویل وا دې نه ورېدل؟ اوس رښتیا ووایه په هانګ کې دې څه ماموریت درلود؟ باید له یو چا سره دې لیدلي وي. هغه په داسې حال کې چې زما د څپېړې پر ځای لاس نیولی وویل هو ماموریت مې درلود. پر مخ مې دویمه څپېړه وواهه. پر خبرو راغی او ویې ویل ما ته یې هورې له یو نفر سره د لیدو ماموریت راکړی وه. ومې پوښتل څه نوم یې ده؟ ځواب یې راکړ نه دی رامعلوم. ما یوازې ورسره ولیدل. سوک مې تر زنې ور لاندې کړ. سر یې لوړ کړ. ترې ومې پوښتل په دې لیدنه کې مو څه سره وویل؟ کوم پیغام دې وروړی وه؟ شارپ په ټیټ غږ وویل زه د ویلو څه نه لرم. ناببره مې لاس د زنې له لاندې برخې څخه رایستی کړ او همدا چې سر یې وځړېد ټینګه څپېړه مې پر څټ وواهه او ومې ویل نو لیدو ته یې ورغلی وې؟ شارپ ځان پر څوکۍ ټینګ کړ او ویې ویل هو یو لیک یې راکړ. ومې پوښتل هغه لیک چیرې دی؟ هربرت ته مې وسپاره. هغه د هربرت لپاره کوم پیغام هم درکړ؟ نه زموږ لیدنه یوازې یوه 2 دقیقې وغځېده. هغه لیک مې چې د هربرت له جیبه راکښلی وه له خپله جیبه راوکښ. شارپ ته مې ور وښود او ومې ویل دا لیک پېژنې؟ هغه پاکټ ته وکتل او ویې ویل هو همدغه دی. ومې پوښتل د هغه سړي نښې راته ویلی شي؟ شارپ په نارمۍ سره وویل مخ مې ونه لید. خونه تیاره وه. هغه پر میز د پراته څراغ رڼا زما پر مخ اچولې وه. چیرې دې ولید؟ د ماندارین هوټل په 115 شمېره خونه کې. 115 شمېره خونه د چا پر نامه وه؟ نه یم خبر. زه نه یم خبر. د کورتۍ تر غاړې مې ونیو. له څوکۍ سره مې ولاړ کړ او پر سینه مې په سوک وواهه. پر شا لاړ. ځان یې سره سنبال کړ. ور وړاندې شوم. سترګو ته مې وکتل او ومې ویل راته ووایه د هغه سړي خونه دې څنګه وموندله؟ شارپ په داسې حال کې چې ساه یې بنده کېدله وویل زه یو بل چا ور وستم. هغه دې پېژنده؟ هربرت یې نښې راکړې وې. یوه ښځه وه او د هانګ په هوایي ډګر کې راته منتظره وه.
اوس د هغې ښځې نښې راته ووایه. کله چې شارپ د هغې ښځې نښې راته وویلې ما لیندن ته وکتل او ځینې ومې پوښتل ودې پیژنده؟ لیندن ورو سر وښوراوه او ویې ویل هو د دې نښو څښتنه هماغه ګاربو ده. ومې ویل نو له یاده یې مه باسه. وروسته مې شارپ ته مخ کړ او ومې پوښتل هغه ښځه دې مخکې هم لیدلې وه یعنې دلته په بانګوک کې وه؟ ځواب یې راکړ نه، لومړی وار چې لیدله مې هغه په ټیکسي کې د ماندارین هوټل 115 خونې ته بوتلم. د خونې څراغ خاموش و، یوازې پر میز پروت ګروپ لګېده. هغه سړی چې په تیاره کې مې یوازې بدنه لیدله د ګروپ تر شا ناست و. له ګروپه هم لږ لرې راته ایسېده. ان نوم یې هم راڅخه ونه پوښت. پاکټ یې راکړ او رخصت یې کړم. څوکانه مې د خبرو منځ ته ورمنډه کړه. ویې ویل دروغ وایي. شارپ مخ ورواړه و ویې ویل دروغ نور بې ګټې دي. ما ځینې وپوښتل هغې ښځې د هربرت لپاره کوم پیغام در نه کړ؟ شارپ چوپ شو. له څېرې څخه یې داسې ښکارېده چې د یوې مهمه موضوع د پټولو نیت لري. څوکانه مې اشاره راته وکړه چې وخت یې ور نه کړم. ور وړاندې شوم او ومې پوښتل تا ویل هغه ښځه څه نومېده؟ شارپ په ترخه مسکا وویل خو ماته د هغې نوم نه دی معلوم. خپله یې هم ځان را معرفي نه کړ. یوازې مې لارښوونکې وه. نښې یې هربرت راکړې وې. ورو مې سر وښوراوه. ومې ویل نو ته هربرت په دې ماموریت ولېږلې او د هغې ښځې نښې هم هغه درکړې؟ ښه، له دغې ښاغلي هربرت سره دې چیرې لیدلې وه؟ همدلته زما په کور کې، مګر 2 ساعته مخکې دې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هربرت نه پیژنې. شارپ وویل ما داسې ونه ویل. څوکانم ته مې وویل د شارپ د تحقیقاتو نوار چالان کړه چې دا بې عقل د خپلو پوښتنو ځوابونه واوري. لږ وروسته نوار ولګېد. زما غږ واورېدل شو چې له شارپه مې وپوښتل هربرت پیژنې؟ او شارپ ځواب راکړ دا نوم مې له غوږ سره اشنا نه دی. څوکانم دستګاه بنده کړه. ما له شارپ وپوښتل خپل غږ خو دې واورېد؟ هو، وبښئ ښاغلی رامینه، زه په یو غیر عادي حالات کې وم. اوس هم یم. اصلا نه پوهېږم څه اورم او څه وایم. اخر ودې نه ویل چې تا او هغې ښځې څه سره وویل؟ هیڅ. باور وکړئ داسې خو نه ده، ځکه هغه ښځه زه پیژنم چې څومره خطرناکه ده. کله چې مې ولیدل شارپ له ځواب ورکولو ځان کاږي، یوه ټینګه څپېړه مې پر مخ وواهه. په وارخطایي سره یې وویل کوم پیغام یې رانه کړ؟ خو ومې پوښتل خو څه؟ 1-2 ګامه راڅخه لرې شو او ویې ویل کله چې زه او هغه له ماندارین هوټل راووتو هوایي ډګر ته پر لار یو مهم ماموریت راوسپاره. که یې ترسره کړم 50,000 باته راکوي. دا کوم مهم ماموریت و چې 50,000 باته ارزښت یې درلود؟ ستا وژنه. ټولو وخندل. زه هم خندا واخیستم او ویې ویل نو ته چې له هانګکانګه بانکوک ته راننوتې زما د وژلو ماموریت دې درلود، ښه نو ولې دې ترسره نه کړ؟ آیا 50,000 باته لږ درته وایسېدل؟ او که دې د هغې ښځې پر ژمنه باور نه درلود؟ لیندن وویل خامخا یې وخت نه دی پیدا کړی. ادینا په داسې حال کې چې خندلې ویې ویل همې ښایي په کیپټل هوټل کې زما د پیغام درکولو پر مهال ستا له منځه وړل غوښتل. شارپ وویل همداسې ده. ما ان دا موضوع له هربرت سره هم شریکه کړه چې رښتیا شي ځینې ویرېدم. ما ویل هسې نه د دې خبرې نه د شریکولو په پړه مې ووژني. هغه را سره ومنله. د رامین د وژلو په نیت کیپټل هوټل ته لاړم. نیکمرغه و چې په خپله خونه کې نه وه، که نه هورې مې کار ور ختماوه. ان کله د سره په خونه کې ښاغلی لیندن هم وای دواړه مې وژل. څوکانم وخندل او ویې ویل دواړه ډېر نیکمرغه یاست چې په خونه کې نه وای. لیندن وویل څه معلومه ده چې د شارپ مرمۍ به خامخا خپله نښه ویشتله. شارپ لیندن پورې سترګې وګنډلې ویې ویل زه په نښه ویشتنه کې ډېر تکړه یم. هغه ته مې وویل پام دې زما خواته راواړوه. له هانګکانګ د بانکوک ته د راتلو پر مهال زما د مړینې خبر واورېد که نه؟ شارپ وویل هو، ستا د مړینې خبر مې له هربرت سره تر لیدو وړاندې واورېد. خو هغه راته وویل چې رامین ژوندی دی او د انتوني په مستعار نامه په کیپټل هوټل کې اوسېږي. څوکانم ته مې وویل شارپ مې نور نه دی په کار، ورته ووایه چې بوی ځي. هغوی 2 وسلوالو مامورانو ته امر وکړ چې شارپ زندان ته بوزي. یوه د شارپ لاسونو ته ولچک کړل او لکه څنګه چې راوستلی و هماغسې له خونې څخه وایسته. دا شیبه نو د نوې ورځې رڼا د اسمان پر زړه خپره شوې وه. موږ ټول ستړي وه. کړۍ شپه د هغه او دغه په توقیف او تحقیق بوخت وه. ټول باید ستړي شوی وای. څوکانم راته وویل د نن شپې کار مې د خپل ریاست په ټوله موده کې نه و کړی. ستا ماموریت هم نږدې پر تمامېدو دی. ومې ویل د کاپا د پاشلو په معنا یې منم، خو ماموریت مې لا پای ته نه دی رسېدلی. زما موخه بل څه ده.
لیندن وویل دا باید ومني چې له خپل اصل هدف څخه چندان لري نه یې. ومې ویل همداسې ده، اوس پاڅه چې ځو. سوکانم تر موږ ډیر ستړی دی. له سوکانم مې خدای پاماني واخیسته او له خونې څخه یې راووتم. د پولیسو د ادارې له دروازې څخه چې راووتو لیندن راڅخه وپوښتل ته بیرته خپل هوټل ته ځې؟ تر لږ فکر وروسته مې وویل 3 سره ستا کور ته ځو. فریدریک سټرینګ ته کېناست او موږ 3 واړه شاته د لیندن کور ته لاړو. هلته مې تر هر څه لومړی هغه لیک لیندن ته ورکړ او ومې ویل وله چې څه یې لیکلي دي ډیر باید مهم وي. لیندن لیک ته وکتل، لږ وروسته خندا واخیست. ومې پوښتل کومه خندنۍ خبره یې لیکلې؟ ویل البته دا یو شفر دی او باید زموږ سر پرې خلاص وي. اوس غوږ شه چې څه یې لیکلي. هغه لیک داسې وژباړه کله چې سپین نسرین یوازې یوه د خړو او ژړو وزرونو لرونکي الوتکې له تنهایي څخه راایستلی شي. د سپین نسرین پر خاښونو د یوې وحشي الوتکې له کېناستلو او سندرې ویلو سره سم هغه له یوازیتوبه راوځي. سپین نسرین تل سترګې پر لار دی. لیک مې د لیندن له لاسه واخیست. تر روسۍ کرښې وروسته مې 92 پام ور واړوه. له لیندنه مې وپوښتل د دغې شمېرې په اړه څه وایې؟ په داسې حال کې چې سترګې په لیک کې ویل دا نو هغه شفر دی چې کیلي له هغوی سره ده. اصل لیک همدغه دی. ومې ویل له ژړ او خړ وزرې الوتونکي څخه دې څه واخیستل؟ لیندن اوږې پورته واچولې. ویل زما په نظر دی وی لیدنې ژمنه ده چې وحشي الوتونکي باید له سپین نسرین سره تماس ونیسي. اوس باید ولیدل شي چې د ژړ او خړ وزرونو لرونکي وحشي الوتونکی څوک دی. ومې ویل ته خو باید تر ما زر وپېژنې. دا وحشي الوتونکي هم ډېره ښکلې او په زړه پورې ده او له ډېر وخت راهیسې کار در سره کوي. زما ډېر زړه غوښت چې یوه شپه ماښامنۍ ورسره وخورم. لیندن په شکمن انداز وپوښتل ژرتروت یادوئ؟ ومې ویل هو ما او تا خو پېژندلې وه. د تیلور تر له منځه وړلو وروسته کاپا په دې لیک سره چې په ښکاره یوه ادبي ټوټه ده د هغه ماموریت ژرتروت ته سپارلی دی. ادینا وویل کاپا دغه ماموریت د یو ټیلیګرام په مرسته خپله ژرتروت ته هم مخابره کولی شوی. لیک مې وتاړه. ومې ویل هغوی فکر کړی چې که راډیوي څپې وکاروي ښایي CSI خبره شي. دا چې د دې خبرې د لیږلو وسیله شارپ ګرځولی نو هره خوا یې سنجولې ده او بل دا چې تل خو راډیوي څپې نشي کارېدلی. د شارپ غوندې پټ استازی تر مخابرو دستګاو ډېر ډاډمن دی. سپین نسرین چې هم هغه سختګي څلورم نفر دی هم له همدې امله CSI محرم اسناد او مدرکونه د سړیو په لاس کاپا ته استوي او اوس د ښکلې پیغلې ژرتروت شتوالی د یو پټ استازي په توګه کارول غواړي. سپین نسرین او پیغله ژرتروت خامخا سره پیژني او د لیک د پای 4 شمېرې د هغوی د لیدنې ځای او مهال دی چې زموږ لپاره اوس مبهم دی. لیندن وویل ستونزه دلته ده چې ژرتروت دا لیک نه دی ترلاسه کړی او له خپلې دندې ناخبره ده. ومې ویل د لیک ور رسول خو ډېر ساده کار دی. دغه کوچنی ماموریت همدا اوس فریدریک ترسره کوي او لیک د دروازې له ښکتنۍ برخې څخه ژرتروت کور ته ننباسي. ما سملاسي فریدریک چې له خونې څخه د باندې ناست و خونې ته راواست او لیک مې په پاکټ کې کېښود. ومې تاړه او ور مې کړ او ورته ومې ویل چې د دروازې له سر یا لاندینۍ څخه یې د ژرتروت کور ته ور وغورځوي. فریدریک د ماموریت د ترسره کولو په نیت د لیندن کور پرېښود. ادینا وپوښتل وروسته دې څه په نیت کې دي؟ درنو اوریدونکو دا و د 4 نفر پولیسي ناول 55مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې بیا ستاسې چوپړ کوم تر هغې ښه وختونو خوش